د الفانسو د خطر له لرې کېدو وروسته هغه پړی هم وشلېده چې د اندلیس امیران یې د لنډې مودې لپاره یو له بل سره تړلي وو. د زلاقې له بري وروسته دوی ډاډمنه ساه واخیسته او د یو او بل پر خلاف یې د دسیسو جالونه وغوړول. دوی ټولو دا ګمان کاوه چې امیر یوسف چې تر ټولو زیات پر چا مهربانه وي هغه به د ټول اندلیس واکمن کړي. د امیر یوسف د هستوګنځي نه بهر به دوی چې یو له بل سره مخامخ کېدل نو یو بل ته به تر غاړې وتل. د امیر یوسف پر ساده ژوند پورې به یې خندل او د هغه په اړه به یې داسې بدګمانۍ کولې چې دی به بیرته ستون نشي. دی غواړي چې اندلیس یې په واک کې پاتې شي. ولس او عالمان له ده سره دي. زموږ تر لوی منصبوال د ده د عادي سرتیري ډیر درناوی کیږي. دی به زموږ په مرمري ماڼیو کې خپل آسونه وتړي. د اندلیس د تمدن او کلتور جنازه به پورته شي. معتمد چې ده ته په اشبیلیه کې د اوسېدو اجازه ورکړه دا یې ډیره درنه غلطي وه. دا امکان نه لري چې زموږ د ماڼیو له لیدو وروسته دی اوس دی خپلو جونګړو ته ستون شي. د امیر یوسف پر هستوګنځي کې به یې یو د بل پر خلاف بیا پر شکایتونو خوله خلاصه کړه. د اشبیلیې واکمن به د بطلیوس د حاکم پر خلاف زهر شیندل او د غرناطې واکمن به د المریې د واکمن پر خلاف خوله خلاصه کړې وه. د مرسیې امیر به د معتمد بدۍ شمیرلې. غرض دا چې ټول د یو او بل پر خلاف په شکایتونو بخت وو او یو پر بل یې ګندونه ورغورځول. د افریقا مجاهد پر دې پوهېده چې د دوی ټولو مخونه داغدار دي. ده ته هغه معتمد چې د زلاقې پر ډګر په زړورتیا جنګېده له دې معتمد نه بیل و چې ده په اشبیلیه کې لیده. دلته د هغه پر اعصابو رمیکه سپره وه. د امیر یوسف له راتلو مخکې دا د اشبیلیې د هر محفل ډیوه وه، خو اوس هغې د خپلې ماڼۍ تر څلور دیوالۍ دننه د یوه بېوسه بندي په توګه ژوند تېراوه. په اندلیس کې د اسلامي نظام راتلل دې ته تر مرګ ډېر ویرونکي وو. دی به په خیال کې لیدل چې د اسلام شعار اوچتونکي د دې د نڅا او سرود محفلونه ورګډوډوي. د شرابو پیاله یې له لاسه اخیستل کیږي. د خلکو نظر د دې له څېرې څخه لرې کیږي او پر یوه داسې انسان خلي چې پر چپنه یې پیوندونه لګېدلي دي او شاعر نه دی او په شعر نه پوهیږي. دا یوې داسې دنیا ته ورټېل وهي چې هلته د نوکر او بادار توپیر نشته او هلته ښځه یوازې د یوې لور، یوې خور، یوې مېرمنې او یا مور په حیث پیژندل کیږي. رمیکه د هغه نړۍ لپاره پردۍ وه. هغې به هر سهار او ماښام له معتمد نه پوښتل چې اوس به زموږ پای څنګه کیږي. د اندلیس شاعران او ادیبان او د لطیفه فنونو خاوندان تر ټولو زیات اندېښمن وو. د خلکو د ناپوهو واکمنو پر غوړه مالۍ خپلې خېټې پاللې او اوس له دوی سره دا غم و چې که په اندلیس کې د مرابطین پښې ټینګې شي نو د دوی د پوښتنې څوک به نه وي. د اندلیس مشرانو هم دا اندېښنه احساسوله چې د مختلفو امیرانو له زوال وروسته به چې کوم کسان په واک کې وي هغه به دوی تر غوږ ونیسي او د واک له کرسیو به یې راوغورځوي. هغوی ټولو ته له خپل شخصي واک او ځواک نه تر لوېدو وروسته د اندلیس ازادي او سوکالي بېمعنا وه. امیر یوسف هره ورځ د خپل پوځ ډلې بیرته استولې. په یوه اونۍ کې دننه د ده د پوځ 10,000 تنه سرتیري له اشبیلیې څخه بیرته تللي وو. بیا هم امیران ډاډه نه وو. هغوی لیدل چې هره ورځ د اندلیس له هر ښار نه د خلکو پلاوي امیر یوسف ته راځي او که ده د اندلیس د نیولو نیت کړی وي نو کوم لوی پوځ ته به یې اړتیا نه وي او ولس به د ده په اشاره د خپلو امیرانو د واک تختې رانسکوري کړي. معتمد تر هغوی ټولو زیات پریشانه و. هغه فکر کاوه چې الفانسو ته له ماتې ورکولو وروسته به مرابطین د اندلیس نور امیران د ده اطاعت منلو ته اړ کړي، خو دغه هیله یې پوره نه شوه. کله چې ده د امیر یوسف په خدمت کې ډېر ګرانبیه سوغاتونه وړاندې کړل او بیا یې د هغه ډېره ستاینه وکړه او ورپسې تر شونډو لاندې د خپل زړه خبره ورته وکړه نو یوسف بن تاشفین ځواب ورکړ: تاسو مو خپل سوغاتونه بیرته در سره یوسئ. ما تر اوسه دا پریکړه ونه کړای شوه چې د اندلیس د امیرانو څخه کوم یو پریښته او کوم شیطان دی. که ما ستاسو په کورنیو معاملو کې د بې پلویتوب ژمنه نه وای کړې نو ما به دا خپله لومړنۍ فریضه بلله چې دغه هیواد له خانخانۍ او مختلفو سره ښکېلو امیرانو نه وژغورم. خو زما پر دې کار به هغو خلکو ته هیڅ ګټه نه ورسېدلې چې د خپل ولس پر هډوکو یې خپلې د عیش او نوش هډې جوړې کړي دي. زما دوستي او دښمني یوازې د خدای لپاره ده.
زه اندلیس ته د دې لپاره نه یم راغلی چې د وړوکو فرعونانو پر اوږو یو لوی فرعون ورسپور کړم. له دې کتنې وروسته د معتمد ویره او اندېښنه د لیونتوب تر بریده ورسېده. هسې هم هغه یو احساساتي انسان و. د اندلیس نور امیران یې خپل خواخوږي ګڼل او د امیر یوسف پر غندلو یې پیل وکړ. دې واکمنو به ځانونه د ده د راز یاران کړل او د ده خبرې به یې اورېدلې او بیا به امیر یوسف ته ورغلل او ټولې به یې د هغه غوږونو ته رسولې. د المریې واکمن معتصم د معتمد او امیر یوسف ترمنځ د کرکې په زیاتولو کې ډېر بوخت و. امیر یوسف د تورو په شرنګا او د غیشو په شڼا کې د ژوند آداب زده کړي وو. د اندلیس د امیرانو دغه منافقت او ریاکاري دته د زغم وړ نه وه. په اشبیلیه کې دی د روژې د پاتو ورځو د تیرولو لپاره ایثار و، خو له اختر نه 6 ورځې مخکې دته د خپل مشر زوی د وفات خبر راغی چې په سپته کې ناروغ پرې ایښی و. له دې خبر نه لږ ځنډ وروسته د اشبیلیې خلکو دا اورېدل چې امیر یوسف نن بیرته روانیږي. د سفر له تیاري وروسته امیر یوسف سعد خپلې خیمې ته ور وغوښت او ورته ویې ویل: ساده، ته د نور خپل ورونو او پلار ته کور ته ورشه. سعد په غمجنه لهجه ځواب ورکړ: زما کور په غرناطه کې نه دی، په قرطبه کې دی، او د هغو د جوړولو لپاره باید زه د کومې بلې ورځې انتظار وکړم. امیر یوسف په مینه د هغه پر اوږه لاس کېښود او ویې ویل: زما اشنا، ته باید مایوسه نه شې. په قرطبه کې به ستا کور خامخا آباد شي. زه به بیا راشم او بیا به له خپلو شرطونو سره راشم. ستا د پلار غږ به مې تل په غوږونو کې کړنګېږي. سعد هیلهمن شو، ویې ویل: زما باور دی چې ته به خامخا راځې، او دغه باور یوازې زما لپاره نه بلکې د اندلیس د لکونو انسانانو د ژوند وروستۍ تکیه ده. له سعد سره تر لږ ځنډه خبرو اترو وروسته امیر یوسف له خپلې خیمې نه بهر ته راووت. د اشبیلیې اولس دته د خدای پامانۍ لپاره راوتلی و او بهر په میدان کې خلک راټولېدل. امیران هلته یوه لوري ته ولاړ و او له هغوی نه لرې بل لوري ته د علماو ډله ولاړه وه. عام خلک لږ لرې سرتیرو ایثار کړي وو. امیر یوسف تر ټولو لومړی علماو ته ورغی او د هغوی له هر یوه سره یې په لاس خدای پاماني وکړه. بیا ګړندی ورغی او د خلکو پر ګڼه ګوڼه ورننوت. د ماشومانو، بوډاګانو او ځوانانو سترګو ښودله چې د خپل مرستندوی د زوی د وفات په غم کې ورسره شریک دي. سیر بن ابوبکر یوې خواته له سعد او د هغه له ورونو سره خبرې کولې. ناڅاپه د هغه په خیال کې څه ورتیر شول او ګړندی د اندلیس د واکمنو په لور ورغی او لږ ځنډ وروسته چې بیرته راغی نو د غرناطې حاکم عبدالله ورسره ملګری و. سیر بن ابوبکر سعد ته رانږدې شو او د هغه پر اوږه یې لاس کېښود. بیا یې د غرناطې حاکم ته وکتل او ویې ویل: زه غواړم یوه ضروري خبره درته وکړم. دی زما دوست دی او سمدستي یې کور په غرناطه کې دی. زه غواړم دا درته ووایم چې که د کله د ده او یا د ده د کورنۍ په اړه څه بد نیت په زړه کې پیدا شو نو دومره پام کوه چې دی پر ما تر خپل ځان ډیر ګران دی. ابو عبدالله وویل: که دی ستا دوست دی نو ما به هم خپل غوره دوست ومومي. سیر بن ابوبکر وویل: په اندلیس کې د دوست کلمه ډیره بدنامه شوې ده. زه غواړم چې دی یوازې ستا له شر نه پامن وي. عبدالله د وینو غړپ تر ستوني تیر کړ. امیر یوسف له خلکو سره تر لږ ځنډ خبرو وروسته د اندلیس د واکمنو لور ته ورغی. له هغوی سره یې تر یو څه رسمي خبرو وروسته پر خپل آس سپور شو. کوم مهال چې د اشبیلیې خلکو د اسویلو او اوښکو په بدرګه خپل مرستندوی ته خدای پاماني ویله، ملکې رمیکې په خپله ماڼۍ کې د جشن تیاری نیوله.
ماسپښین مهال سکینه په خپل کور کې په یوه خونه کې پر خپله بستره پرته وه. لا څو ورځو راهیسې یې وضع ښه نه وه. طاهره د هغې سر ته ناسته وه او سر یې پرې چاپي کاوه. میمونه دې ته نږدې په کرسۍ ناسته وه او یو کتاب یې لوست. بهر د آسونو د پښو ترپار اوچت شو او لږ ځنډ وروسته خدمتګار یې سر ورننه کړ. ویې ویل مبارک مو شه، هغوی راغلل. د سکینې مړاوې څېره له خوښیو وپړکېده او په بستره کې را کښېناستله. طاهرې ورته وویل مور جانې ته پرېوځه. دې ځواب ورکړ زه بلکل روغه یم. عبدالمنعم له خپلو زامنو سره خونې ته ورننوت. طاهرې او میمونې سلام وکړ او یوې خواته شوې او دوی کرسۍ را کش کړې. د سکینې شاوخوا ته نږدې کښېناستل. سکینې له ډېرو کلونو وروسته د خپل کور دغه بیروبار او جم و جوش لیده. عبدالمنعم ترې وپوښتل ته خو روغه یې؟ بلکل رکه روغه یم. سعد وویل نه مور جانې ته روغه نه ښکارې، زه طبیب راولم. نه زویه، نور مې څه طبیب ته اړتیا نشته. ستاسو د آسونو د پښو ترپار مې چې واورېد تبه مې وشلېده. رښتیا ادریس چېرته دی؟ سعد وویل ادریس سیده ترور جانې ته ورغی، اوس به راشي. سکینې میمونې او طاهرې ته وکتل. ویې ویل تاسو ګوښې ته ولې ولاړه یئ؟ دلته راشئ. میمونه او طاهره شرمېدلې او زړه نازړه غوندې وړاندې ورغلې او د سکینې له بسترې نه 2-3 ګامه لرې پر کرسیو کېناستې. سکینې خپل خاوند ته وکتل او ورته ویې ویل مبارک مو شه، اوس زه یوازې دا غواړم واورم چې څه وخت به قرطبې ته ځو. عبدالمنعم لږ په غمجنه لهجه ځواب ورکړ تر اوسه قرطبې ته د تلو وخت نه دی راغلی. سکینې په اندېښنه وپوښتل تا خو ویل چې که جګړه زر پای ته ورسېده نو اختر به په قرطبه کې تېروو. موږ به قرطبې ته خامخا ځو، خو اوس نه. د شپې میمونې له خپل میړه سره د یوازې خبرو موقع ومونده. د هغې لومړۍ پوښتنه دا وه چې پلارجان قرطبې ته د تلو نیت ولې بدل کړ. سعد ځواب ورکړ پلارجان نیت بدل کړی نه دی، ځنډولی دی او د دې ځنډ سبب دا دی چې تر اوسه د قرطبې چاپېریال زموږ لپاره جوړ نه دی. میمونې وویل نو د دې مطلب دا دی چې تر اوسه پورې زموږ د ژوند رښتینی سهار نه دی راختلی؟ نه میمونې، سهار راختلی دی، خو تر اوسه پورې پر اسمان د تورو وریځو کنډکونه دي. دغه وریځې به ډېرې زر لرې شي او موږ به د خپل برخلیک لمر په پوره ځلا او ښکلا ووینو. موږ د وخت د هیبتناکو توپانونو مخه واړوله، خو تر څه مودې پورې به مو دا څو د تیارو کنډکونه سرګردانه کړي. میمونې په چوپتیا خپل میړه ته کتل. د هغې له شونډو نه د خوښیو مسکا ورو ورو ورکېدله. سعد دې ته ډاډ ورکاوه او ویل یې ته مه خفه کېږه میمونې، زه نور افریقا ته نه ځم. د اندلس له اسمانه به دغه وریځې ډېر زر لرې شي. میمونه چوپه وه. سعد بیا وویل ته څه چورتونه وهې؟ هغې په غمجنه لهجه ځواب ورکړ زه ستا د مورجانې په اړه فکر کوم. کوم مهال چې د قرطبې اولس د مامون پوځونو ته ماته ورکړه نو دې فکر کوه چې توپان تیر شو او د مصیبتونو او غمونو دوران پای ته ورسید. خو تر هغو وروسته د دې په ژوند کې څومره سهارونه راغلل چې تر شپو ډېر ویرونکي وو. ورځې په میاشتو او میاشتې په کلونو بدلې شوې او اوس هم دا پر دې باور نه کوي چې دغه تیاره شپه تیره شوه. هغې په خپل ژوند کې د یوې وچې او سپېرې دښتې د مسافر په څېر یوازې سرابونه لیدلي دي. سعد وویل میمونې، زموږ مور او پلار د خپل ژوند راحتونه د دې لپاره قربان کړل چې اندلس زموږ لپاره د خوښیو زانګو شي او د راتلونکو نسلونو لپاره د یو غوره ژوند د پیغام لپاره موږ باید د خپل ژوندانه ډېرې خوښۍ قربان کړو. زما باور دی چې زموږ اوسنی حال تر تیرو وختونو غوره دی او زموږ راتلونکي به زموږ تر حال هم غوره وي. چې کله ته له ما نه لرې وې ما د ماضي حال او راتلونکي بریدونه لیدای شوای او چې ته زما مخې ته یې نو دغه بریدونه له منځه تللي. زه په هغه نړۍ کې یم
چې هلته ژوند د وخت له زنځیرونو نه آزاد دی. چې څه پېښ شوي دي د هغو په باب ګیله نه لرم، او چې په راتلونکي کې پېښېږي له هغو ویره نه لرم. زه یوازې همدغه غواړم چې تل ستا سره وم. زه چې ستا مټ ونیسم د ژوند په ډېرو سترو توپانونو ملنډې وهلی شم. سعد په مسکا وویل ته تل له ما سره اوسېږې میمونې. موږ هیڅکله یو له بل نه بیل شوي نه یو. د افریقا په بې اوبو او وچو دښتو کې ته له ما سره وې. ما د تورو په شرنګا او د غیشو په شڼا کې هم ستا غږ اورېدای شو. د زلاقې پر میدان څوک پر ځان خبر نه و، خو ته هلته هم له ما سره وې. ته هر ځای له ما سره وې او تل به را سره وې. وخت او واټن به زموږ په منځ کې ونه درېدای شي. د کور په یوه بله خونه کې طاهرې او احمد په مینه یو او بل ته کتل. طاهرې به کله کله له خپل میړه څخه د زلاقه د جګړې په اړه څه وپوښتل او هغه به له لنډ ځواب وروسته بیرته چوپ شو. بالاخره طاهرې ورته وویل ته په څه چورتونو کې ډوب یې؟ احمد ځواب ورکړ زه چې ستا په مخ کې کښېنم تل پر دې فکر کوم چې طاهرې په بیړه د هغه خبره بشپړه کړه او ویې ویل چې د تالیتیلې له ملاقات څخه مخکې هم زما په خیال کې ستا تصویر و. احمد وویل طاهرې دا ټوکې مه ګڼه. زه چې تا وینم تل داسې ګڼم چې موږ یو بل ته نااشنا نه وو. زموږ ارواوې له لومړۍ ورځې یو له بل سره بلدې وې او په دې ژوند کې یو د بل د موندلو لپاره سرګردانه وې. که د ژوند یوې پیښې موږ سره نږدې کړي نه وای، بیا به هم زما په ذهن کې ستا مبهم تصویر زه تل ناکراره ساتلم. طاهرې په مسکا وویل ته شاعري کوې؟ دا شاعري نه ده طاهرې. کله کله ستا له خولې یوه ناڅاپي خبره ووځي، خو زه داسې ګڼم چې زما غوږونو مخکې اورېدلې ده. د طاهرې په شونډو یوه شوخه مسکا راغله. ویې ویل خدای تا ته یو مینهناک زړه در بښلی دی. زه کله کله فکر کوم که زما پر ځای بل څوک وای هم تا به همدغسې خبرې ورته کولې. احمد ځان غوسه وښود. ویې ویل ګوره طاهرې ته زما د مینې سپکاوی کوې. طاهرې په خپل لاس د هغه د تندي خواره واره ویښتان برابر کړل او ویې ویل ته خو خفه شوې. زه مې خپله خبره بیرته اخلم. کله کله زه هم ستا په څیر فکر کوم. موږ د ستوریو په ښکلې دنیا کې پټپټوني کول، بیا په لوبو لوبو کې له هغې نړۍ نه راووتو. زه ستا له نظره غلې تلیتیلې ته راورسېدم او ته په قرطبه او غرناطه کې زما له لټون وروسته هلته راغلې. نور موږ پټپټوني نه کوو. ما لوبه بایللې ده. احمد د هغې لاس ونیو او شونډې یې پرې کېښودې. ویې ویل زما روح او زما ژوند ده. ته خو به پر دې بایللو خفه نه وې؟ زما خاونده دغه بایلات زما د ژوند تر ټولو ستر بری دی. له اختر څخه یوه اونۍ وروسته د حسن ترور د دوی کره ورغله او خپلې خور ته یې وویل سکینې اوس د حسن د واده بندوبست وکړه. خور جانې زه له ډېرو ورځو څخه پر دې چورت کې یم. د ګاونډي په یوه ښه کورنۍ کې دوې پیغلې دي. ته یوه ورځ له طاهرې او میمونې سره ورشه ویې وینه. یوه ورځ ولې؟ همدا نن ورځو. خور جانې دومره بیړه مه کوه. تر اوسه ما له حسن نه پوښتنه نه ده کړې. ترور یې په زوره چیغې کړې حسنه حسنه چیرته ولاړ؟ هغه له خپل پلار او ورونو سره ابو جعفر ته ورغلی دی. ترور یې په غوسه وویل له دې بوډا سره د خدای وپوهیږي، نور څه رانه غواړي؟ میمونې هڅه کوله چې خپله خندا را قابو کړي. ویې ویل ترور جانې څوک؟ ابو جعفر، نور څوک؟ لږ ځنډ وروسته عبدالمنعم او د هغه زامن چې کور ته راغلل نو ترور یې خدمتګاره ور واستوله او حسن یې د ننه ور وغوښت.
ترور یې له زیاتو خبرو پرته ترې وپوښتل حسنه موږ غواړو چې په همدې میاشت کې د واده وشي ستا څه نیت دی بیا یې سکینې ته وکتل زیاته یې کړه نیکخوی اولادونه داسې پوښتنو ته ځواب نه وایي تاسو د واده تیاری وکړئ موږ به اوس نجلۍ وګورو او را به شو سکینې هغه کوم کور دی حسن د میمونې او طاهرې په شونډو مسکا ولیده ویې ویل ترور جانې تاسو زما غم مه کوئ ما واده کړی دی ترور یې په ورختایۍ چیغې کړې څه دې وویل ترور جانې ما وویل چې واده مې شوی دی څه وخت چیرته زه ستا پر مطلب ونه پوهېدم دا خو ډیره پخوانۍ خبره ده ته تر اوسه خبره نه یې ترور یې غمجنه شوه ویې ویل سکینې ولې دې ماته نه دي ویلي آخر په دې کې د پټولو څه خبره ده زه عبدالمنعم ته وایم چې همدا نن د کور ته د نګور د راوستلو بندوبست وکړي سکینې میمونې او طاهرې په اندېښنه یوې او بلې ته کتل ترور یې په مهربانه لهجه وویل حسنه زویه راته ووایه کور یې چیرته دی ته دومره نادان یې په کور کې د هیچا ته هم څه نه دي ویلي هغه خلک به ستا په باب څه ګمان کوي هغه څنګه نجلۍ ده څه نومیږي حسن وویل ترور جانې هغه ډیره ښکلې ده په اندلیس کې تر هغې ښکلې نشته که ته غواړې چې ویې وینې همدا اوس به یې در وښیم حسن دا وویل او بلې خونې ته ولاړ او چې بیرته راغی په لاس کې توره وه ویې ویل دې ته وګوره ترور جانې دا زما د ژوند ملګرې ده ترور یې وویل دا ټول د ابوجعفر د مجلسونو اغېزه ده خدای دې دی خوار کړي حسن په خندا شو او له خونې نه ووت ترور یې له لږ ځنډ وروسته غږ ورته وکړ حسنه دلته راشه حسن بیا خونې ته ورغی او یې ویل ترور جانې ته نور څه ویل غواړې تا زما د پوښتنې ځواب را نه کړ حسن جدي شو ویې ویل ما ستا هرې پوښتنې ته ځواب درکړی دی ترورې ما ستا هرې پوښتنې ته ځواب درکړی دی ترورې اوس دا مسله مه راچېړه درنو دوستانو زموږ د نن شپې ناول هم دومره و هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ